سلام قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. پښتون پاکستان د ډالرو لپاره د پښتنو سیمو ته جنګونه راوړي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په سوات کې په یوې لویې غونډه کې د پاکستان حکومت تورن کړ چې د ډالرو لپاره د پښتنو سیمو ته جنګونه راوړي. دا غونډه چې په سیمه کې د وسلوالو پاکستانیو طالبانو د تازه پیل شوو فعالیتونو پر ضد بلل شوې وه، پکې لسګونه زره کسانو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو دا شعارونه هم ورکول: موږ په خپله خاوره کې امن غواړو او د ترهګرۍ تر شا د پوځ لاس دی. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون، د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولي خان، محسن داوړ، افراسیاب خټک او نورو. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د افغانستان او پښتونخوا په معرف بندیزونه د پاکستاني جنرالانو لخوا لګول شوي تر څو افغان وطن په مستعمرې بدل کړي، خو په وینا یې دغه خوب به یې هیڅکله هم پوره نشي. امیر خان متقي وایي جنګ سالاران او غاصبین نور د چا حقونه نشي خوړلی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقي د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره په لیدنه کې ویلي چې جنګ سالاران، اختطافګر او غاصبین نور د چا حقونه نشي خوړلی. متقي بینټ ته ویلي پر یو بل د نیوکو پر ځای باید همکاري وشي او حقایق خپاره شي. په دې لیدنه کې ریچارډ بینټ د متقي له معلوماتو او وضاحت نه په مننې سره ټینګار کړی چې د حقایقو د سم بیان او راپور ورکولو لپاره لازمه ده هر څه په خپلو سترګو ووینئ او په همدې هدف افغانستان ته راغلی دی. امریکا د اسلامي امارت پر چارواکو د ویزو محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت پر هغو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د امریکا د ویزو محدودیتونه اعلان کړل چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو په ځپلو کې لاس لري. د یاد وزارت په اعلامیه کې د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن په قول ویل شوي چې د محدودیو په دې اقدام کې د طالبانو اوسني یا پخواني غړي، د غیر دولتي امنیتي ډلو غړي او نور هغه افراد شامل دي چې په افغانستان کې په محدود کوونکو پالیسیو او تاوتریخوالي سره د نجونو او میرمنو په ځپلو کې مستقیم او غیر مستقیم لاس لري. په اعلامیه کې زیاته شوي هغه کسان چې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو لامل کیږي، د کار او مسلک انتخاب ته د هغوی مخه نیسي، د بیان د ازادۍ ځنډ ګرځي، هم د امریکا د ویزو له محدودیتونو سره مخ کیږي. په اعلامیه کې ویل شوي دي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه د ټولو افغانانو بشري حقونو ته به درناوی کوي، خو هغوی د یو لړ پالیسیو په اعلانولو سره د نجونو د تعلیم او په ډیرو برخو کې د میرمنو د کار مخه نیولې ده. بلینکن دغه راز ویلي چې هیواد یې پر هغو کسانو د بندیزونو لګېدو لپاره اقدام کوي چې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په ځپلو کې لاس لري. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا په انتظار د ابوظبي په یوه کمپ کې دیره دي لاریون یې کړی دی. دوی د خپل نامعلوم راتلونکي د معلومېدو غوښتنه کوي. د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي او وایي چې تر هغو به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي تر څو چې امریکا ته لیږدول شوي نه وي. ځینې پناه غوښتونکي افغانان وایي چې له کمپه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي او په کمپ کې چې موقتي هستوګنځي دي شرایط یې د زندان په شان دي. سټولنبرګ وایي روسي ځواکونه په اوکراین کې د ماتې په حال کې دي. د ناټو عمومي منشي سټولنبرګ ویلي چې روسیه په اوکراین کې د ماتې په حال کې ده. سټولنبرګ پر اوکرایني پوځیانو هم غږ کړی چې پر خپلو لاسته راوړنو تمرکز وکړي. هغه دغه راز ډاډ ورکړی چې ناټو ځواکونه به د اړتیا تر بریده او تر هغې د اوکرایني پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې روسي پوځیان یې له خاورې وتلي نه وي. سټولنبرګ پرون بروکسل کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې ناټو د اوکراین د جګړې لوری نه دی، خو ټینګار یې وکړ چې دغه سازمان د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او له ځانه د دفاع د حق ملاتړ کوي. په کاناډا کې افغان پناه غوښتونکي له توپیري چلند سره مخ کیږي. د پناه غوښتونکو د حقونو یو دفاع کوونکی وایي کډوال په تیره بیا هغه چې له افغانستانه دې هیواد ته ورغلي په توکمیزو لاملونو د کورونو د لوړې کرایې او د کلګري په هوټلونو کې د مرستې رسونې له محدودیتونو سره مخ دي. کلګري هیلارډ کاناډایي رسنۍ دوشنبه د اکتوبر په 11 د تازه ورغلو وګړو د مرکز د عامل مدیرې انیلا یون له قوله ریپورټ ورکړی چې په کلګري کې د افغان کډوالو په پرتله اوکرایني پناه غوښتونکو ته د کورونو په کرایه یا اجاره ورکولو ته لیوالتیا موجوده ده.
لیون ویلي موږ نظاممنده توکم پالنه وینو. کله چې خلک پوښتنه کوي چې آیا افغانه کورنۍ منئ او دوی وایي نه، په دې برخه کې ستونزې شته. هغه وایي له دې امله چې فدرال دولت یوازې له یو سازمان یعنې د کلګري کاتولیک کډوالو ټولنې سره په دې ایالت کې د کډوالو د میشت کولو لپاره کار کوي. هغه وایي چې زیات شمېر افغان پناه غوښتونکي د کلګري په 2 هوټلونو کې په تمه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا یو ځل بیا د دغه هیواد اقتصادي بحران په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې 90% افغانان کافي خواړه نه لري. یاد بنسټ د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 12مه د تلې په 20مه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې څه باندې 50% افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ بنسټ همدارنګه زیاته کړې چې 88% افغانانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره قرضونه اخیستي دي. اوچا ټینګار کړی چې د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کېدو لپاره باید همدا اوس اقدام وشي. د سوات مظاهرې ته خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وویل نننۍ بېسارې مظاهرې وښودله چې پښتانه نور په خپله خاوره ترهګرۍ منلو ته تیار نه دي. هغه وویل کوم قدرتونه یا خلک چې په دې خاوره د امنیت ګډوډول غواړي هغوی باید خبر وي چې نور موږ غلي نه پاتې کیږو. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سردار حسین بابک په خپله وینا کې تور ولګاوه چې د پښتنو په خاوره د امنیت په ګډوډولو کې د پوځ او استخباراتي ادارو لاس دی. هغه وویل موږ نه ویریږو او په ډاګه وایو چې هیڅوک رانه نور د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ کاروبار نشي کولی. تر دې احتجاجي مظاهرې وړاندې هم په سوات کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو پر ضد دغسې احتجاجي مظاهرې جوړې شوې وې، خو پکې د ایالت په کچه دومره ګڼ شمېر کسانو برخه نه واخیستې. د بریتانیا یو چارواکی وایي اوکراین کې د روسي پوځي ستراتیژي ناکامه شوې ده. د بریتانیا یو چارواکی وایي په اوکراین کې د روسي پوځي ستراتیژي ناکامه شوې. د بریتانیا د دولتي امنیت د ارتباطاتو او استخباراتو ادارې مشر جرمی فلیمنګ پرون سې شنبه په لندن کې یو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل په پخوانیو 2 پوځي ستراتیژیو کې تر ناکامۍ وروسته د پوتین پلان د اوکراین له زړورتیا د ډکې دفاع له واقعیت سره مخامخ شو او له لږو موثرو داخلي ازمایښتونو سره د پوتین تصمیم نیمګړی ثابت شو. پرون هم پر کیف او ټول اوکراین حملې بله بیلګه ده. پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل د فبرورۍ میاشتې پر 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري. په وروستیو کې دغه یرغل د اوکراین له سخت مقاومت او د اوکرایني ځواکونو له مخکې تګ سره مخامخ شوی دی. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه و، تر بیا بلې ټولګې خوشحاله شئ. د خدای په امان.